محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله په تیر یوه نیمه میاشت کې غټه خوشخبری دي چې تاسو سره شریکول غواړم. کرکټ خو یو لوبه ده او لوبو کې ګټلو بیلات کیږي، خو چې افغانستان سیمی فائنل ته ورسېدو نو دا د افغانستان نوم یعنی کرکټ یا لوبه یو سافت پاور دی. نو د افغانستان د سافت پاور دغه نوم ټول نړۍ ته ورسېدو. په افغانستان کې دننه چې څومره ولسونه راووتل او څومره خوشحالي ولمنځلې، دا ځان له ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او تاسو ټولو ته دا ګټه مبارکي. دویمه خوشخبری د پاکستان حتمی کنګالېدل دي او موجوده بجټ دا بالکل ښکارا کړل. موجوده بجټ باندې کا وخت نو پورا ویډیو وکوم، خو مختصر دا وایم چې دا د 19,000 اربو بجټ ته پدې کې نیم پنیمه تاوان دی. دا بجټ چې خرج کیږي نو دا ټول بیا په حکمرانه طبقه خرج کیږي او د دې ټول بوج غریب او منځنۍ طبقه درمیانه طبقه یا میډل کلاس ته راځي. نو دلته به د ګرانو بدحالي به وي، ګرانی به وي، بیروزګاري به وي، د بجلی ریټونه به ډېر زیاتې، د ډالر قیمت به نور زیاتېږي او روپۍ به کمیږي. نو یو بد حال به وي او خو دا ثابتېږي چې پاکستان چې ټول معیشتدان دا وایي چې دا کنګال دی، ډیفالټ دی، خو اعلان نه دی شوی. نو د دې لپاره دا موقع وه چې په دې وخت کې داسې بجټ پیش کړي چې د دې مصیبت نه ځان وباسي، خو په دې کې دا صلاحیت نشته. د بجټ دا ثابته کړه چې دا صلاحیت په دې کې نشته او شاونیست چې کوم وي په شاونیست کې دا صلاحیت بیا ختم شي. یو نسل پرست، یو مخصوص کلاس یا مخصوص جبهه ته محدود ملک د کردار په لحاظ سره شاونیست د دا صلاحیت ختم دی او دا ختم خده. وی پاکستان ته اوس د شهباز شریف ضرورت نشته، د درود شریف ضرورت دی. خو درود شریف په شاونیست باندې ولې ووایو؟ موږ د بلوچ او د پښتون زخمونه د شپږو او یا کالونه ولې هیر کو؟ نو په باندې به بیا نورې خبرې چرته کوو انشاءالله. نو دا دویمه خوشخبری ده چې د هر معیشتدان مطابق پاکستان کنګال دی او دا بجټ په دې کنګالتوب ته نور ورنږدې کی. د دې نه دراوتو امکانات تقریبا ختم شوي دي. درېمه خوشحالي خبره دا ده چې ما یو ځل د SFIC سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر ذکر کړو چې زه به په دې ویډیو کوم. دا زموږ معدنیات لوټي. د دې جوړولم بالکل غیر آئینی وو. په GHQ کې د مرکز جوړولم غیر آئینی وو، خو سیاسي ډلو په دې باندې همت ونه کو. خو ما ویډیو ځکه نه کوله چې ورو مسارونه چې کوله نو عملي نه ښکارېدو او دا وشوه. داسې په دې سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر کې چې GHQ کې مرکز وو، دوی وی چې 25 ارب ډالره روپۍ به پاکستان ته راځي سرمایه‌کاري. د پنجاب او د سند ځنې ځمکې به د عربو ملکونو ته فوډ باسکټ په توګه استعمالیږي او معدنیات به استعمالیږي. معدنیات د چاو، د پښتونو، د بلوچو، د ګلګتو. نو سرمایه‌کاري رانغله. د عرب ملکونو نه چې دوی سویل یو روپۍ هم سرمایه‌کاري ورته رانغله. نو دا بله مبارکي ده. درېمه سارو به خو انشاءالله دا دوی نشي کولی. څلورمه مبارکي د چین په لړ کې ده چې چین د همالیان او چت شادو نه خوږ د سمندرو نه ژور ملک چې کله بم دوی چین ته تلل نو چین به د دوی دپاره های پرایورټي ملګری، د ټولو نه د اوچت توازن والا ملګری به یادولو. همدغه د ډیپلوماسي لفظ دی.
IMF پاکستان ته وی چې ته د چین چې کم کست 1500 ارب دا مو ورکوه کدا ته ورکوي موږ د IMF نه درکو دوی چین ته خواستنه وکړلو چین ته بیا شهباز شریف او عاصم منیر لاړل نو دوی بتلل نو پنجابیان بتلل نو دته اختر منګل یا محمود خان یا احمد ولی خو بنشو کړي کنه پنجابیان بتلل لاړ نو دوی خو په ظاهر وی چې 25 نمبرنده اف انډرستانډینګ MOUs باندې دستخط وشو خو بیرونی میډیا وچ داسې نه ده دی نخد اسرا نوړل صرف دستخطونه راوړل خو بیا د چین وفد راغی او دلته پاکستان کې وی بیا ټوله خبره ښکارا شو چې کیسه سوا چین په کانفرنس کې دلته په اسلام آباد کې ورته وی چې تستا اندرونی ادمستحکام چې نوی هیڅ سرمایه‌دار ته ناراضي هیڅ سرمایه‌کاری نه کوي او چې ته تحفظ نشي ورکولې یو ملک دل ناراضي او ته زمونږ له تحفظ نه راکړي او مولانا فضل الرحمن خدا وایي چې د وی چې زما په فوج او په شهباز شریف په حکومت باندې اعتبار هم نشته خدا یو ورته ویلیو چې دلته خو چې کم چینیان انجینران یا نور سټاف ته کم ځای نه بل ځای ته ځي نو موږ خو د پاکستان فوجي خفیه ادارې ته وایو بل چاته خو موږ نه وایو نو بیا دهشتګرد ته څنګه پته ولګي چې موږ ورزون ولته دهشتګرد ته ولاړ یو درز وکړي نو ستا صلاحیت شته نو چې صلاحیت شته نو دا څنګه کیږي داسې نو چین ورته یو انا ورنکړه د چین دی د کیست 1500 ارب په بدل کې دا ورته ویلیو چې ته مونږ ته د ریکورډ نه تاکوټ پورې موټروي او مین لاین 1 پېښور کراچي موټروي د پېښور نوم په کې اسه فرضي راځي دا د ټیکسلینه کراچي د پارادا چې د سیپیک ته پر به استعمالېدو چې په دې کې سرمایه کاری وکړو چین به خوشاله شي بس ټیک ته زمانه نور پیسې غواړي او زړې به راته معاف کی فلان او نشو نو دا څلورمه خوشخبری ده پنځمه خوشخبری دا ده چې د امریکای طرف نه قرارداد منظور شو چې پاکستان په الیکشن کې ټګي کړی ده د انساني حقوقو خلاف ورزي کړی ده دا په ظاهره خو نور سمانه نه لري پریشر دی پریشر لګ نه دی ډیر دی بل طرف ته په برتانیې کې چې کم قانون سازي کیږي نو چې کم د دې ماهرین دی هغه دا وایي زه خو په دومره نه پوهیږم چې دا زیاتر پاکستان او پاکستانیانو ته تاواني دي د برتانیې موجوده قوانین چې کوم دي اګه د ویزټ ویزا دي اګه چرته ورک پرمټ دي اګه چرته انویسټمنټ دي په لحاظ یو بل خبره دا ده چې اټلی پخکارا وی چې زه پاکستانیانو ته د سره نه اسلام نه ورکوم نو یعنی عرب پیسہ نه ورکي چین د های پرایورټي لفظ ختم کو پرایورټي او سیستم لوي او یوانه ورنکړه د امریکای طرف نه داسې راغلل د برتانیې او د اټلی د مدته وی نو هغه ملک چې په دوه کشتو کې سوور او دا ټول مزه کولې دا نورې داسې نشي کولې د هر طرف نه دباو دی د به یو کشته ته ټوپ کوي چې کومه تم ور ټوپ کوي په دې مخکې خبرې کړې دي بیا به هم کومه د منطقي انجام تر رسیدل لازمي دي او اخرنه ومه خوشخبری چې کومه ده د عزم استحکام خنړی دالری ډرامې ناکامي ده زه په خپل د ټول سیاسي پارټو مننه کوم په پښتون بلوچ کې سیاست کوونکو ټولو پارټو د مخالفت کو پیپلز پارټي د په حق کې یو بیان نه ورکړي د دې گورنر د میا افتخار حسین سره په باجا خان مرکز کې ناستو چې کله ان پی مخالفت کولو او گورنر فیصل کریم کونډي موجودو چې اوس په اقتدار کې دي دومره کوي دغه هم ځان له یو مان لري زه په خپل د نواز لیگ د شهباز شریف طرف نه د اعلان د عزم استحکام په کوم انداز کې چوي شو نو دغه خلاف په आवाज وچتېدو او سیاست خو په مجبوري کې بل شان تخلق کوي یا خواجه آصف چې کله دا وی چې دا د بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بکیږي نو بل بس کېدل د دې صوبې نه به आवाजونه راوچتېدل
نن په پاکستان کې یو سیاسي پارټیا کا په اقتدار کې دا او کندا د فوج ملګری نشته او د چا ډیره شکریا د چا کمه شکریا ټیک تا خو د پارټي پوره رد کول به صحیح پالیسی نه دی بهر حال دا اپریشن اوس نوم ورته یا کردار یې ورته بدل کو چې د ځلبا دا نمونه نه کو به داخلي به نه کو ای ډي پیز به نه جوړو دا به انټيليجنس بیس ویو وغیرہ وغیرہ نو مطلب دا چې کله د سرمایه‌کاري مرکز ناکام شو زموږ مدنیات بچ کیږي نو دې نه پي او موږ ته فائدہ کوي چې کله بل جنگ نه راوړو یا نه راوړل شي یا د فوجي اپریشن په نوم باندې بل ډالري جنگ نو شي نو د تاوان دی او زمونږ ګټه ده او دا دواړه زمونږ ګټه ده وشوه نظر به په ساتو چابک به اوسېږو خو په دې یو میاشت کې دا او خوش خبرې بیا ما چرته نه دی اورېدلې د عزم استحکام اصلي کریډټ کور کول غواړم نو دا هغه ولسی پاسونونه و چې د کم دی وجنه دا دومره فشار په سیاسي پارټو باندې جوړ دی چې سیاسي پارټي د جرأت نشي کولای چې زبر دی بل ډرامې فوجي ډرامې حمایت وکړي دا هغه ولسی پاسونونه دي چې هغه د دومره دباو جوړ کړی ځکه هغه خلک چې وی چې ولسی پاسونونه څه فائدہ وکړه او ولسی پاسونونه دغه فائدہ وکړه او بیا په داسې ورځ کې پر ازمت کې د پی ټی ایم دومره تاریخي جلسه او ښکارا وینا چې دا عزم استحکام د نه منما نو دا وزیرستان خو مقبوضه علاقه وا د دینه د دې आवाज راوچته دل هم بنیادی کردار د چې عزم استحکام ولا ډراما ناکامی کی نو ان شاء الله تعالی شاونیست خپل منطقي انجام ته روان دي موږ به خپل دعاګانې جاری ساتو سارنه بکو ځان به خبر ساتو او ما ته دغه یو نیمه میاشت د دغه او خوشخبرو سره یو ډیر لوی خوشبینی راته خي خدای دې زموږ تاسو د خوشبینی دروغجن نه کی ډیر مننه خوشاله اوسئ